السلام علیکم دوستانو، زه یم صدام او تاسو ګورئ صدام ټي وي. په ټیک ټاک باندې یو نوی بحث شروع شوی دی په کم کې چې هر یو کس راپاڅي او دا وایي چې زه د ټیک ټاک وزیر اعظم یم. نو پیله خو زه هغو ته وایم چې ټیک ټاک کې که ته وزیر اعظم نه که ته د ټول ټیک ټاک مشر هم شي نو ته به د چا څه وکړي. نو راځو د دې یو ورور ویډیو ته کم کې چې هغه پنجابیانو هغه سلیکټ کړی و چې دا زمونږ د ټیک ټاک وزیر اعظم دی. نو هغه څه وایي اوس تاسو راځئ واورئ. अस्सलाम वालेकुम। मैं प्राइम मिनिस्टर होने के नाते सबसे पहला ऐलान करना चाहता हूँ कि टिकटॉक पर जितने भी लोग फेक अकाउंट यूज़ करें इनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ये जो शुगल मेला नहीं ये गलत काम कर रहे हैं इनके लिए कार्रवाई होनी चाहिए. کور کې د په خوله باندې د څوک اوبه نه ورکوي او دا راځي دلته په ټیک ټاک کې وایي زه وزیر اعظم یم او پیک اکاونټونه که څوک جوړوي د هغو سره به دا چل وکړم او دا وکړم. د دې خبر نه پس بیا زموږ په خیبر پښتونخوا کې هم د ټیک ټاک کم سټار چې دی هغه هم یو غویمه راواخیسته او هغه وایي چې یو وایي زه وزیر اعظم یم بل وایي زه وزیر اعظم یم. مسلم خان زیات خلک وایي چې مسلم خان هغه به زموږ وزیر اعظم وي. نو راځو د مسلم خان ویډیو ته چې هغه څه وایي. السلام علیکم زما ورونو، خاص ته جوړه سي دا ویډیو زما پوره وګورئ. یاره د پیښور څونه سټاران دي ورونو ټولو زه سلیکټ کړی ما وایي ته وزیر اعظم یې ټیک ټاک عبدالله بھائی، لیاز جان، سنی باچا، عزیز خان چې څومره سټاران دي ورونو ټولو زه سلیکټ کړی ما وایي ته د ټیک ټاک وزیر اعظم یې. خو زما هم تاسو سره خوښه ده ورونو. خو یو خبره ده ټولو زیات سپورټ به زه د واړه یوزرانو کوم چې یوز نه راځي چې لایک نه راځي ولې چې ښایسته ویډیوګانې خواران سازي کوي او خواري وکړي او بیا ویډیو وایرل نه شي. د شعرونه مونږ په ټیک ټاک کې واورو نو د کسکر شعرونه هغه به پې وبخئ. د کسکر نه هم دا ګډ وډ شعرونه وایي او بیا راشي دلته وایي زه د ټیک ټاک وزیر اعظم جوړېږم. دې نه علاوه یو بل عبدالله کینګ چې هغه وایي چې زه به د ټیک ټاک وزیر اعظم جوړېږم. نو هغه څه وایي راځئ تاسو د هغې ویډیو هم وګورئ. نن سبا یو کس شوی و چې زه پریم منسټر یم خو یو خبر زما واورئ وزیر اعظم به هغه کس راځي کینګ اف کے پی کے جز ملک پېښور کینګ د خبر نه دی تا ځانه وزیر اعظم جوړ کړو. زه به هم فیصله کوم، زه پېښور کینګ به هم فیصله کوي. اوس ما ته چې کوم دی دوه کسان مخکې دي یو مسلم خان او یو باسط ملنګ. د دې دواړو مقابله به زه کومه 4 غنټو مقابله به بیا به پته لګي په کې پی کې کې کم یو راځي که نه پریم منسټر. خو یار دا ټول زما خوښ نه شو او کم د وزیر خان خبره چې دا هغه صحیح ده. کم موټه هغه وایي چې د علي شاه مور هغه به مونږ وزیر اعظم جوړو. نو هغه څه وایي راځئ تاسو د هغې ویډیو مو وګورئ. زه پریم منسټر یم څوک وایي زه ځان له صوبه یم. نو څه چلو کړو تاسو څه وایي؟ خوښه نه ده چې د علي شاه مور د پېښور پریم منسټر جوړ شي. تاسو څنګه خوښه ده؟ د خپل زړه حال خامخا ووایسئ د ملګرو. نو د خبره زما 100% سره زه اګری یم او انشاءالله مونږ به د علي شاه مور د ټیک ټاک وزیر اعظم جوړو. د دې خبره بالکل صحیح ده ځکه چې په ټیک ټاک کې په کار هم ده چې د علي شاه مور هغه وزیر اعظم شي او بس دغه ډانسونه او ګانې یو بل ته کنځل دغه به ټول عمر پکې سټارټ وي. ورونو دا ویډیو پوره وګورئ. زه د پېښور ورونو ټولو سلیکټ کړی ما وایي ته وزیر اعظم یې زموږ د ټیک ټاک.